چې سره دوه درې څلور ښځې یو ځای که نه او د دوی سره خاندې را خاندې د دې تپوس دا که چا نه وکړي چې چا سره یي دا نور هسې ورته ارمانونه کوي یو پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په منځ کې یو ناشنا واقعه راغلی وه او هغې داسې عایشه رضی الله عنها وی یو پیر سوده راله سوده رضی الله عنها وی هغه هم زما خواله راله ورځ د عایشې وه وی زما کوټې ته راله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ د دواړو په منځ کې کېناست دا یو خپې د یوې دې طرف ته او دا بلې طرف ته نو ما داسې چل وکړو چې یو شی مې پوخ کړو چې هغې ته خزیره ویلی کېږي یا حریره او دا هغو به داسې پخو چې دا غوښه به وړه وړه کړه او بیا به ډېرو اوبو ته ور واچوله لکه د غوښې شوروا چې تقریبا هغې ته به مالګه واچوله چې کله به دا غوښه مزیداره پخه شوه او پسته به شو بیا به پې له پاسه وړه ودوړول دا یو خوراک و وی ما دغه خوراک راوړو او وی دغې ته مې وی سوده ته چې کولي خوره فابت هغې وی زه نه خورم وی ما چې خورې به هغې وی چې نه خورم اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست دی ګوره ښه دا د تشي غیرتیان چې دي دا دې واوري داسې چې برید ته وکړي دغه دې واوري وی خورې به وی چې نه خورم وی که نه خوري نو په دې مخې درته لګو فابت هغې وی نه نه خورم نو وی ما څه شوروا راواغسته او د هغې په دې مخ مې راښکوله د چا په مخ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته دروند انسان وی ها بعض وی زه چې کور کې کښېنم وی سا خو دې څوک وایي نو په تاسو کوي څه دغه ښځه دي دغه ساني چې اخیستی او دغه بچي دي ستا په مخ کې ساني چې نور ورته څه یې نه دروند انسان خو هغه دی چې د ده په خوا کې خلک خوشحاله وي وی ما سالن راواغستو یا دغه شوروا مې راواغسته د هغې په دې مخ مې ولګوله وی هغې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې نه دا خبره دې خوا کړه په خپله یعنې مطلب دا دی چې بدل دي دا به اوس بدلې دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخکې نه دا خبره دې خوا کړه هغې ته یې ځای ازاد کړو وی چې هغه راپاڅېده نو وی ما دغه شوروا نه سره واغېسته او په دې خپل مخ مې راښکوله ورسول الله صلی الله علیه وسلم یضحک پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندل دوی دا کار وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخندل الله اکبر څه ناشنا خلک وو او وی د کوټې د بهر نه اواز راغی عمر بن خطاب لګیا دی خپل زوی ته یا عبدالله ابن عمر عبدالله عبدالله تا ته وایم د عمر اواز راغی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې قوما فاغسلا وجوهکما پاسې دا مخونه مو وینځئ فلا احسب عمر الا داخله راته ښکاري عمر را روان دی عایشه وی فما زلت احاب عمر دا هغه ورځې نه وي زه د عمر نه ډېره یېرېږم او ډېر هیبت دی زما په زړه کې لهیبت رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دلاسې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هم د هغه ډېر قدر کوو د هغه به ډېر احترام کوو عمر بن خطاب خپل زوی ته اواز کوو د کوټې سره ولاړ عبدالله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی که نږدې چې دې ته را رسېدلی اواز یې دلته راځي خو کیدای شي چې کیدای شي دننه راځي نو پاسې دا مخ ومینځي هسې داسې کور څومره مزه کوي که نه خو نه کوي که نه کوي چې ښځه خاوند یو بل سره خاندي او وخت تېروي او داسې به نورې هم ډېرې واقعې راشي ژوند تېرېږي داسې چې ستا ښځه خوش اخلاقه یې ته خوش اخلاقه یې او بیا چې د چا دوه ښځې درې څلورې او چې دا او د هغې ځان له خوني دې باندې هغه پوهوي چې څوک پکې وي چې دوه درې ښځې دي یو ځای که نه یو ځای یو خو دغه لکه باسي چل کوي یو کینسل کړي چې یو کینسل کړي هغه ته زه بیا وایم چې د یوه ده ځکه چې یوه بلکل کینسل کوه هغې سره طبیعت نه لګي او د یوې سره ژوند تېروه دا خو بیا هم یوه ده چې د سره دوه درې څلور ښځې یو ځای که نه او د دوی سره خاندې را خاندې د دې تپوس دا که چا نه وکړي چې چا سره یي دا نور هسې ورته ارمانونه کوي
داسې او تش په ارمانونو باندې نه کار نه کېږي چې څومره مزه کوي. نو دا یقینا ډېره مزه کوي چې داسې کوري او ښځې دي دوه درې څلور او هغوی سره خاندي او هغوی